رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، د دې قرآن په برکت الله قومونو له ترقی ورکوي، د قرآن په برکت الله انسان اوچتوي، د قرآن په برکت الله انسان له په آخرت کې لوی مرتبه ورکوي. د قرآن د برکت نه دا یو عام لفظ دی، یرفعو، الله سړی بالا دسکوي، اوچتوي، الله انسان له عزت ورکوي. چې د خدای په کلام کې عزت نه عزت به وي په کوم شي کې. ویدعو به آخرین، او چې کم قرآن ته شا کي هغه خدای ذلیل کوي، هغه خدای ښکته کوي، الله دوزخ ته غورځوي. په دنیا کې هغه الله بېعزته کوي او سپکوي او د ذلت مقام ورکوي. اصل څیز د الله قرآن دی. او چې کومو خلکو د الله د قرآن سره خپل تعلق قایم کړی دی، امونږ لیدلی دي چې هغې له خدای لوی مرتبې او درجې ورکړي، تر د قیامته پورې به نوم باقي وي، قیامته پورې اوسه پورې دا مونږ چې کوم خلکو نومونه اخلو، هلکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک صاحب، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی صاحب، حسن بصری صاحب، امام ابن سیرین صاحب، او دا نږدې چې کوم مونږ یادو شیخ الهند صاحب، مولانا حسین احمد مدنی صاحب، ماشومان او لوی ټول یادوي. دا د قرآن د برکت. په دغه زمانو کې غټ سرمایه‌دار تیر شوي دي، په دغه زمانو کې غټ تاجران تیر شوي دي، په دغه زمانو کې غټ غټ بادشاهان تیر شوي دي، څوک یې پیژني نه. او که بعضې بادشاهان تاسو پیژنئ هم د قرآن د برکت نه. کوم بادشاه چې د قرآن خدمت کړی د علماو لکه هارون الرشید هم خلکو ته بادشاه دی او خلک یې یادوي، قیامته پورې به یادوي. چا چې په قرآن عمل کړی دی، سلطان صلاح الدین ایوبی، داسې نور بادشاهان د قرآن دپاره جهادونه کړي دي او د قرآن دپاره منډې ترړې والي دي، هم یاد دي. او چې کومو خلکو د قرآن مقابله کړې ده، هغه خدای ذلیل کړي دي، تر ننه پورې په بندګان لعنت وایي. درونو که کامیابي غواړئ، که الله ته نزدېکت غواړئ، قرآن سره خپل تعلق جوړ کړئ، قرآن تلاوت وکړئ، قرآن په خپلو بچو یاد کړئ، په خپله یاد کړئ، او په خپلو بچو د قرآن علم وکړئ. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو کې یو شاګرد دی محمد ابن حسن شیبانی، د امام صاحب د فقه ډېر خدمت کړی، ډېر لوی خدمت، او ډېر لوی عالم او لوی مولا و. او د امام شافعي رحمت الله علیه غوندې لوی شخصیت استاد و. داسې ډېر زیات شاګردان یې. نو چې کله وفات شو، نو چا په خوب کې ولید، نو تپوس یې ترې وکړه چې الله در سره څه وکړل؟ او ورته وایي چې کله زه مړ شوم او ساه رانه ووته، والله ته ور مخامخ شوم. د دې مرګ نه پس د انسان ټول تعلقات د الله سره شي. بس دنیا پاتې شوه، ځمکه پاتې شوه، بچي پاتې شو، او بیا د حساب کتاب معاملې. تا سره یو سړی وایي چې دا دکان کوه، په شریکه به ته به لګې، خو چې هغه د حساب کتاب خبره شي چې هلکه باس اوس به حساب کتاب کوو، نو بیا به ستا او د هغه توجه یو بل سره نږدې به ناستې. د مرګ نه پس څه ناستې، حساب کتاب شروع شي، په قبر کې تپوسونه شروع شي. دا یو ابتدایي ده، یو شروعات دی. نو الله وی رانه تپوس وکړه چې څه دې راوړي دي؟ بس پره پیدا شو چې د قیامت پر ورځ یا په مرګ نه پس الله قادر دی او تا نه تپوس کوي چې څه دې راوړي دي. هسې تاسو مونږ ناست یو، زه به ځان واخلم، زه به الله ته څه ښیم، ما سره وویل د ښودلو خو ما سره څه نشته. که زه دا ویم چې الله ما منځونه کړي دي، نو هغه منځونو کې که رانه سوال وکړه چې ښه مونځ دې کړی دی، توجه دې ما ته وه. په مانځه کې خو مونږ ټول حساب کتاب کوو، په مانځه کې خو مونږ سوچونه کوو، په مانځه کې خو مونږ ته دا پته هم نه لګي چې زمونږ د امام صاحب په لومبي رکعت کې کم قرات کړی دی او په دویم کې کم ویلی. زمونږ منځ څه منځ خو نه دی، بس د خدای نه امید ساتو. نو ما روجې نیولې دي، نو روجو کې د غیبتونه چې کړي دي، دروغ چې دې پکې ویلي دي، او چې دې نیولې ده په حرامو، چې دې ماته کړی دی په حرامو، څه به کوو؟ ورکې مسله د حساب کتاب شنو
قسم په خدای کا سو کم وسره حسابو کې الله سره ما حج کړی دی نو تا خو حج کړی دی خو دې په خلکو خرڅ کړی دی ته خو جلاله تا ما درې کړی دی او ما دوه کړی دی او ما څلور پنځه دا خو دې ریاو کړ او بیا ته بیت الله ته چې ولاړ و قصر لاسونه پورته کړی ویډیو دې جوړول مال دې کوله که په ویډیو دې ځان خلکو ته خام عرفات غوندې میدان کې خو تا د قصد لاس اوچت کړو الله خو وایي وجاړه ما د چغې وه سلګې وه دنیا یې راکه ما ته متوجه شه او ما ښه یاد کا او ما ته ښه سلګې وه تا خو د قصد لاس اوچت کړی بل دله فوټو ایسته په کیمره کې ویډیو دله جوړوله او ساده لوګه دې ښکاره کړې وه ځان دې خلکو ته ښه چې د عرفات میدان کې دم ولاړ ما نه دې نه غوښته که ما نه دې غوښتله نو د قصده به دې لاس نه پورته کړه د قصده دې ما پورې خندا دې کوله بیا څه جواب ورکړي تا د رسول الله مبارک په مدینه منوره کې سلام کړی دی مړه ما لپاره خدای نه دی کړی هغه تا ځان له ویډیو جوړول هغه پکې طواف دې کړی دی په طواف کې خو تا ویډیو جوړول په ویډیو کې خدای پردو جنکو تصویرونه هم راغلي زکات مې ورکړی دی او زکات مالی دی ستا هغه زکات د ریاکارۍ دپاره سب د ګونډي ډک غنم زمارونو سب خایو خدای ته ځه زه به سخیم ته به سخی او چې ښه ډېر عبادت هم الله ته وښیې ښه مضبوط عبادت هم وښیې او الله درته ده وایي چې تا خو د عبادت کړی دی خو چې دا په کومو اندامونو دې کړی دا خو ما در کړی مال ما در کړی بچي ما در کړی بیا به څه کوې حضور پاک یو ځل وفرمایل من حوسب عذب چې چا سره حساب کتاب وشو د غرق شو په خدای که د الله د یو پیاله اوبو د یو بوتل اوبو د یو ګیلاس اوبو مونږ شکر یې نشو ادا کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د رسول الله مبارک د خولې خبره ده چې په بني اسرائیلو کې یو سړی دی او 1500 کاله د الله عبادت کړی 500 سال هغه زمانه کې عمرونه زیات او 1500 کاله چې کوم د الله عبادت کړی دی دریا نه پاک داسې ځای کې کړی چا لیدلی نه دی ښځه نه وه بچي نه په هغه زمانه کې د عبادت و چې چا به ښځه واده نه کو دا جایز و زمونږ په دې زمانه کې د حضور پاک امت کې دا منع دی چې بچي دې وشي مسلمانان زیات شي هغه زمانه کې به ګوټ کې ناستو په جونګړه کې به ناستو د غرب کې به یو غار کې ناستو راهبان به رهبانیت به او د الله عبادتونه به کول دې مې یو ځای کې کېناست نه ښځه کوم نه بچي راوړم چې د الله عبادت وکړم او داسې عبادت وکړم چې د ورځې مې روژې او د شپې مې الله ته ولاړې ریا به پکې نه ښځه بچي به نه چې هغوی له مزدوري وکړم بس چې د میاشت کې مې یو ځل ووتمه او ځان له مې مزدوري وکړله نو هغه به دونه شی وي چې پوټې پوټې خورم زما پې میاشت تېرېږي نه غم نه خادي چا سره نه مړې نه جمدې چا سره نه نوکري نه تجارت بس ټول ورځ د الله عبادت او ټوله شپه د الله عبادت داسې عبادت یې وکړه داسې څوک کولی شي وزندار عبادت مضبوط عبادت چې کله نو یو جزیرې ته لاړ منتقل شو چې الله دې کلي کې کوم خو ما خلک نه پرېږدي نن مړی شوی د جنازې له راځه او نن پلان کې شی دی نن به مبارکي کې او تعلق به خامخا ساتې کني خلک دنه ګیلې کوي او چې دلته دې کلي کې نو خلکو سره به خبرې کوي بچي به راوړې خویندې میندې سره تعلقات نو ډېر وخت په دې لاړ برباد شو راشه او جزیرې ته به لاړ شم چې یو خدای وي یو زیمه زه به خدای به روزي راکوي او زه صرف او صرف د الله عبادت کوم 500 سال حضور پاک فرمایي فرض قصه نه ده دې سړي د الله پاک عبادت وکړي بے دریانه د دنیا اسم نو چې هغې پسې د منډې والې خالص د الله د رضا دپاره روژې یو شان او یو شان د شپې عبادتونه الله ورسره احسان وکړو په هغه جزیره کې جزیرې نه خو ګیر چاپېره ترخې د سمندر دریاب وبې هغې کې وله الله یو چینه پیدا کړه د خوږو د به هغې نه اوبه راغېشتې به یې څښلې هغه جزیره کې وله الله پاک د انار یو بوټی پیدا کړ اعلی انار د باغ انار را شو کول په هغې به یې خپله ګزاره کول دا د خدای شه الله ستا شو من کان لله کان الله له کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله وایي
تاسو دنیا ژوند خوښ کړی دی آخرت هم پرېښی دی هم هېر کړی دی اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یوم هذا الله به وایي قیامت پر ورځ هلته دې زه هېر کړی نن زه به هم هېرې ځه خپل کار کوه ما خو بچي در کړی ما مال در کړی ما عزت در کړی ما جامه در کړی ما ډوډۍ در کړې وه ما روغ صحت در کړی ما د دنیا مشري در کړې وه نو تا خو ما پورې زما مدرسو پورې زما قرآن پورې زما د قرآن خدمت چا که او ټوکې ټقالې خنداګانې کړې بیا به څه کړو دې سړي 500 سال خو چې ته عبادت کوې نو الله به ستا مدد کوي پرېږدي به دې نه الله خوشحالېږي د باغ اوبس کړې او انار به شکوله به خوړل 500 سال دغه عبادت وکړو چې کله مړ کېده نو الله ته یو سوال وکړ یا الله ما نه به ستا په سجده کې وباسې چې زه په سجده پرېږدم چې د ما نه ته ساوانې ځکه چې رسول الله مبارک فرمایي هغه خو د بني اسرائیلو خبره ده د هغې ده خو زموږ ښکلي مبارک پیغمبر فرمایي اقرب ما یکون العبد وهو ساجد یا یکون ساجدا چې الله ته په سجده پروت نو دا ته الله ته ډېر نږدې ډېر نږدې که ته وایې د الله نږدېکت حاصل کړم اوږده سجده وکړه الله ته وجاړه ورته چې ما نه ستا په سجده کې وځي او بیا مې الله دا وجود محفوظ کا چې چینجي شرمخان د ځنګل حیوانات ما ونه خوري وجود میں بالکل مکمل محفوظ کا کہ دا قیامت پر اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون خلق دا قبرونو نپاسی چش پیلے والی شو زد سجدے نصر چت کم و تا تا در روان شن واہ 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 اللہ پا دے قادر دنو دیر مڑی پا دے قبرونو کے رو وطلو سم پا دے سیلابونو کے بعد علاقے دے ابویا وڑی دا دشلو دا دیر شو دا لسو دا پینزل لسو کالو مڑی پکې روغ او سالم روت الله قادر دی پیغمبر چې دنه په خاورو کې پروتي رسول الله مبارک فرمایي چې مال راشه ز وفات نه پس په ما سلام اچوي وی دا الله رسول ته خو به خاورې شوی وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وی الله پزمکه د پیغمبر وجود خوړل حرام کړی زمکه طبیعي دی چې د پیغمبر وجود به نه خوري دا طاقت خو په زمکه کې الله پیدا کړی نو الله پاک ته وی الله ما به سجده کې سو باسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دعا الله قبول کړه په سجده پروتو الله ته سو وستا وی په هغه جزیره کې اوسم دا هغه وجود د سجدې په حالت کې محفوظ پروت دی خو چې کله ته سو وستا نو الله ځان ته مخامخ کړه بنده زه ما په خپل فضل وکړم وبخلې او جنت ته ځه د دې سړي په زړه کې یو ټکی راغی چې الله تا زه په خپل فضل وبخلمه نو زما هغه 1500 کاله عبادت څه شو دا اوس په خولې نه دی ویلي زړه کې راغی الله علیم بذات الصدور په زړه خبردار ته به د خپل زړه نه خبر الله به خبرې نو خدای زما هغه 1500 کاله عبادت څه شو به دې پکې لګیات کړی و کنه دا به دې ویلي چې تا چونکې زما 1500 کاله عبادت کړی دی روجې دې نیولې د شپې دې ما ته قیام کړی دی شوګیرې دې کړی دی نو ځکه د جنت ته لېږم زه دې خوشحاله کړی م ځکه جنت ته نو خدای پاک ما 500 کاله عبادت کړو ذکر دې پکې ورنه کړ دا دې څه وکړل الله خو به دې ذکر کړی و کنه ته چې په خپل فضل لېږل کې نو بل څوک ولې نه لېږي ما ځکه جنت ته لېږې چې 500 سال بیرې عبادت مې کړی هېڅ چا نه یم لیدل نه غم نه خادي نه چا سره تعلق یو شان عبادت ستا نو ته بل څوک په خپل فضل ولې نه لېږې چې ما لېږې نو خدای زما عبادت خو به پکې لږ ذکر کړی و کنه چې ته عبادت کړی دی بس الله خبردار دی فرشتو ته وی دا سړی بوز او د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودروي د دوزخ پیدا دی ګورې خان 500 کاله په مزل لري
چې دې سنگ بوت او د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لري ودرو او د دوزخ یو جونکه او یو چپه پیراله د وجود یې اوچ کلاس شو تو واغشت چغې کړې بنده چې تو والی تږي شي یا الله ماله وبراکي یو غیبی لاس کې یو فرشته وتا یو کنډول کې وبني ولې دا وکړه الله شابه راک هغې ته لرې کړې الله یاس د خدای خاطر وکړه مری مې وچې ده او ډېر تږې م هغې ته چېرته کړې یا د خدای خاطر وکړه اوبه راکړه او دا دنیا نه ده چې خیراتي وبس کې دنیا ختمه شوې ده دا خو موږ دلته لګیا یو خیراتي مفته کې وبس کوو ځان له کیو که نه ځان له بورو باسو او اوبه را روانې وي او دونه اوبه چپ چپ د حد نه چې کوم ځای اوبه ني تا ته به د اوبو قدر معلوم شي په پیسو باندې په مکه مکرمه کې اوبه نشته بغیر د زمزم د اوبو نه ورشه بوتل پسو په هوټل کې ته دا نشې دلته هوټل کې به جګ پروت دی اوبه راوړه اوبه به دلته لرې که مړه ده څښه اوبه دې راپسې راوړې دا خړې ورشه نورې راوړه هغه سړی به لاړ شي نورې به درته راوړه ته مکه کې ولا اواز ورکړه چې اوبه راوړه چې دله راشي 100 پیسو والا بوتل 2 والا 3 والا 4 والا وای دا هوټل دی اوبه په آرام کې نو به په پیسو خرڅېږي مفت نه خرڅېږي یا وسه کې قسم دې چې کله د خدای نعمت ته د ضرورت شي ته به د نعمت په قدر پیش اوبه راکړه هغه ورته وایي اوبه دا دنیا نه ده چې خیراتي میلاویږي دا په بیه دي نو وایي ما سره څه دي دا خو د خیرت دی ما سره خو دلته پیسې نه تا په ټولې دنیا کې پاتې شوي نه وایي یو قیمت د دې شته هغه تا سره دی که راکې الله شابه زر راته وایي ما سره چې دی څه دی وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کال عبادت دی که راکې چې درکم که نه راکې نو نه درکم اوس دا خو ردو پسې جوړه ده دا رومال دی مثلا په بازار کې په 60 روپۍ دی دا او زما ورته ضرورت دی یو سړی ما ته جوړه په 100 خرڅوم ولې زه هم نوی خپل کار کوم هلکه ارزان که نه ارزان زما خوښه ده که اخلې واخله که نه اخلې ما اخله فرشته ورته وایي د دې قیمت 500 سال عبادت دی که راټولې چې د سره شته یو ورځ هم که کمی نه در کوم دی یو خو تندې اخیستې دی الله خدای را سره خو که خره چې 1500 کاله دی وي که یو ورځ زیاته دی ویلې او ما سره بنو دا خو شته الله شابه 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 هغه جامې ته یې واخېسته هغه بیا اوس کړی 500 سال عبادت یې وله ورکړ الله د دې سړي نه تپوس کوي بنده د دې خوښ اوس ما خو په خپل فضل بخلی خو تا وایې چې ما عبادت کړی دی څونه دې کړی را میدان ته شه راوړه 1500 کاله خو تا په یو جام اوبو خرڅ کړو ما سره څه نشته ختم او تا په خپله د یو جام اوبو قیمت 500 سال عبادت وډګاو ما در باندې نه دې په زور لګولې ما خو فرشتې اوبه خرڅولې که تا ورکو که نه ته پرې راضي شوې څونه جام اوبه دې څکلي دي شابه د یو جام په عوض کې 5 سال راوړه او د انار دانې چې به دې خوړی د هغې عوض کې به راوړه او بنده ته وایې په بل چا ولې فضل نه کړې تا باندې ما فضل نه کړی تا عبادت کوه ما درته ونه زرغونه کړې وه ته عبادت کوه ما دله خوږې اوبه پیدا کړې ته عبادت کوه ما دله انار بوټې پیدا کړ بدل خو مې دل خلاص کړی زیاتې مې در کړي ادانې چې بلې د انار خوړې روړه عبادت ته هغې مقابله کې زه خو عبادت اخلم بنده که ما دله روغې سترګې نه مې در کړې ما دله لاس روغ او خپې روغې نه مې در کړې ته عبادت نه شو کولی تا به په لارو کوڅو کې توخېدې او سوال به دې کوم که ما دله پړه کې ایمان نه وی اچولی واه واه ایمان لوی نعمت که ما دله په زړه کې د خپله مینه نه واچولی دا څه کولی شي بس الله زما توبه حساب کتاب رسول الله مبارک فرمائی ولیکن من نوقش عذب که چا سره پورا مناقشه وشو پورا حساب کتاب چې د دو دوستان بیلیږي د دکاندارۍ نه حکم کوي دو شریکوال چې بیلیږي حکم کوي تباه شو نو عایشه صدیقه ورته فرمایي چې د الله رسوله ته خو وایي چې چا سره حساب وشو من حوسب عذب نو الله چې قرآن شریف کې وی فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې تاسو سره به آسان حساب کېږي نو حضور پاکو فرمایل عایشه دا عرض دی ولکن من نوقش هلکا دا خو به الله پاک د حساب یو شکل به جوړی او تا ته وایي بنده تا باندې دی خو راشه دا ګناه دې کړې وه ګناه کړې وه الله ځه مې بخلي چلو منډې وه
تا خو باندې خودونه سیدونه پاتې لري د عبادت، تا خو هغه عبادت کې مړه ټول سوچونه موچونه کړي، تا خو هغه کې کړي دي سر بخکتې ده ومې بخلې. چلا شکل د حساب کتاب شي. یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي، حدیث کې راځي یضعو کنفه علیه، داسې به رانږدې کړي لکه بنده چې د اولې پچې ږدي رانږدې به کړي، او الله به ورته وایي اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، فلان کې ګناه دې یاده ده، فلان کې دې یاده ده، پېژنې دې خو انکار نشي کولی. دنیا کې خو سړی دروغ وویل ته نشي ویل، وایي به خلک دروغ چې نه مې نه ده کړې، بعضې خلک به دروغ هم وایي چې نه مې ده کړې. والله ربنا ما كنا مشرکین، ما خو شرک نه دی کړی. او الله بس چلو کې الله وی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. خلب بند شي او په کوم اندام چې ګناه کړی دا اندامونه به گویا شي، خبرې به شروع کړي. تعرف ذنب کذا تعرف، دا واړه واړه بوته شماري. او الله دا مې کړی دی به دې لکه وي چې خدای دلته کې خو څه غټ ګناهونه و، هغه غټ غټ خو دې راته را مخکې نه کړل، خره چې هغه را مخکې نه شو، یعنې غر کې ما دا واړه واړه دي. الله وي سترتها، دا مې په دنیا کې درته پټ کړي و، ځه نن مې درته وبخل او په نیکو مې درته بدل کړي. زما رب ډېر مهربانه دی، ډېر مهربانه دی. لږ مې ځان نږدې کړه، لږ نږدې کا. قسم په خدای حضور پاک فرمایي د ترمذي حدیث دی که ته ځان یو لش التا ته نږدې کې الله یو ګز درته نږدې کې، که ته یو ګز ځان نږدې کې الله دوه ګزه در نږدې کې با، او که ته په قلار پیاده الله لذي الله په منډه درته را روان. لږ نږدېکت غواړي، لږ معمولي غوندې په عمل نشي خلاصېدی د الله په فضل. خود که بیا وایي چې د عمل سره کومه چې نه خلاصېږم، نه په دې عمل به الله خوشحاله کړي. دا معمولي عمل دی، په دې چې نه کې خو بیا نور غوسه کېږي. دا معمولي عمل به وکړي، دا ګډ مډ اخوا دې خوا کوشش کوه چې ښکلې وکړي، ښایسته وکړي، خو ځکه ګډ ګاډېرې پکې هم وي نو په دې به الله وایي چې ظاهره خیر دی، ظاهره مې بخ. عمل به کې خو عمل دې بوتلی نشي، عمل باندې به الله خوشحالېږي. سمې وایي عمل باندې به الله خوشحالي. نو چې الله خوشحاله شي الله به دې بوځي. نو دې وایي چې خدایه غټو ته خیال نشي، دا راته را مخکې نه کې الله چې ورته وایي چې په نیکو بدل کړل، نو دې بړه کې دغه وخت سوچ وکړي چې خو معامله خو بدله ده، دا خو د نیکو باندې بدلېږي. نو چې واړه په وړو نیکو بدلېږي نو غټ ګناه به په غټه نیکه بدلېږي. نو دې وایي الله دلته خو څه نور ګناهونه وه خو تا ما ته را یاد نه کړله، مخکې به یېرېږي اوس به ډاډه شي. الله به ورته فرمایي چې ما ځکه درته ښکاره نه کړل چې ته ونه یېرېږي خفه نه شي، هغه مې درته مخکې په نیکو بدل کړي. های های پروردگار، خبره مې رونو دې پورې کوله چې زمونږ دا خدای ته به څه ښایو مونږ چې د قیامت په ورځ یا د قبر کې الله ته ور مخامخ یو څه ښایو مونږ الله ته. دا ذهن کې راولی څه خولی نه شی، اسم نه شی خولی. یو کار به کوې، دا زما واقعه د حدیثو چې ما درته ذکر کړه، یو کار به کوې ادا چې عمل به کوې چې الله خوشحاله شي پرېږدی به نه، دا نه چې په عمل نه ځم سله کوم الله به خوشحاله. او دویم به یو کار کوې چې دا څومره نعمتونه دي د دې شکر به ادا کوې، مستی به نه کوو، کبر به نه کوو، کبر مستی به نه کوو. نن سبا چا سره لږه غونده پیسه وشي او بنګله جوړه شي او موټرګې والي، یاره بیا قسم دې که څوک د مخې نه ګازر هم ښکاري، هېڅ بیا پروا نه، بیا داسې کوږ وږځي په دې لاره باندې، بیا داسې مټې وي په دې لاره باندې، بیا داسې سترګې روزي وي د غریبانانو پسې، بیا په رشته کې چا سره غم خادي نه کوي. غریب ته بیا په رشته کې چې د کوم غریبانان یې هغوی ته نظر هم نه کوي، ولې زه لوی سړی شوی یم. بیا داسې موږ نه مخې له راشي که نه، نو دا مولیان هم ورته داسې بېکاره غوندې څیزونه ښکاري، داسې ځان اوږې خدایم ده مړاټې پره کور کې چې د څه پراته دي چې راونه لېږې او د چا پروا نه ساته. کبرجن مې د بلا نه بدي شي، کبرجن سره مې نه لګي، بلکل مې نه لګي. سلام او مصافحه سنت دی، خو لیکن زجرن چې دله زه عقل وښیم، زه ورسره ستړي مه شم نه کوم، لرې دې راووځم.
چې عقل وپېژني. ته کبر کې پس کبر کې ولې چا دا کور او زه تاسو مونږ دا ټول ګوري غریبانان خلک ناسو مونږ تاسو د غریبانانو ته وایم چې ګوره غریب چا پیدا کړي پښتانه وای کنه وی غریب خدای کړم نو دله چا کړم مړه جون دا خدای دی ډوډۍ خدای درکې چا چا پلوسه مکوي جون چا نه یاره مکوي خلکو ته نه 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 مکیږي چې څوک عزت ته کوي ښه عزت یې کوه او چې څوک کبرجن دی او لوی دی او ځان پسې د خپې راکاږي چې پروا ونه ساتي فکر مه کوئ ډوډۍ د خدای دی عزت د خدای په لاس کې دی ژوند د خدای په لاس کې دی قسم په خدای چې خدای فیصله نه کړي چې دا ټوله دنیا دا غټ غټ بدماشان او دا ټوپکمار یو ځای شي چې دا خپم د لذت مکې هم چته یو خدای ته شکر ادا کړي الله یادوي الحمدلله وایي ځان الله ته مخامخ کې الله یاد کړي بس ارسه خدای سره. خیر دا خوم د نصیحت یو خبره و خو اصل مقصد له واپس لاړ شم. نو امام محمد ابن حسن شیبانی الله وتوی چې سره راوړي نو بس دی غلیش ما وی چې غلیشم چې خدای تا ته سو ویم اوس دا ټکی وره دا ډیر زبردست مزیدار دی. وی الله راته فرمایي چې اے محمد په دنیا کې مستا سینا د خپل کتاب د علم نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې ما او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکوم. اور رڼا نه یو ځای کېږي قرآن رڼا ده سنت رڼا ده زما وبخلې. نو دا سړی وي ما ته تپوس وکړو چې امام ابو یوسف څه شو وی ما نه بره مرتبه کې بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه تپوس مه کوه هغه په ډېر اوچت او لوړو مرتبو کې هلکه د کوم ځای نه دې خبره معلومه کړه د قرآن نه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله وی مسلمان له زه په کافر اوچتوالی ورکوم مرتبه ورکوم په مسلمان کې به بیا علماء له په امیانو باندې مرتبه ورکوم. د مارونو یو یو بچی وباسه علم ده په یو یو بچی باندې علم وکړي بس د قیامت پر ورځ به دا حافظان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به دا شهدا تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به دا قاریان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به دا عالمان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ چې دا پسینو کې قرآن شریفونه پراته دي قسم دې دا به د شفاعت کوي. پرېږده و دنیا د تېره شوه مړه خدای پاک ښه ډوډۍ دله درم کړو در به یې کېدله پرېږدي نه د ډوډۍ خبره ډوډۍ به نه پرېږدي خو قیامت پر ورځ به دله الله پاک دا خلک به له شفاعت کوي. مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه پخوا مې چېرته یو کتاب کې لیدلي اوس رانه یېرم د هغې کتاب چې کب کې غالبا هم د هغه کتاب و معنا دا مې یېره ده. خیر د عبرت ته ده په هندوستان کې یو جومات کې طالبان اوسېدل زمونږ په دې وطن کې خو طالبان وظیفه غواړي او خلک ولې ډوډۍ ورکوي او په هندوستان کې دا د وظیفې رواج نشته بلکې هندوستان څه کې زمونږ پنجاب کې هم نشته په دې سند کې هم نشته. نو دې دیرو په یو جومات کې نو هلته وظیفې شته نو یو بوډا بابا به ورته د کور نه روټۍ راوړه ترکاري راوړه. ډېر نیکان خلک دي اوس هم ډېر خلک دي زمونږ د طالبانو له د کور نه روټۍ وړي په خپله یې وله وړي الحمدلله. او ډېر خلک چې خپل ماشومان طالبانو سره اکثر چڼې نه دا خپل ماشومان یې ورته مخکې کړي چې زما را بچې به دې لا غواړي ځه پروا نشته زه په دې باندې بدي نه ښکارم. نو هغه بوډا بابا به ورته ډوډۍ راوړه. نو دا طالبان خو په دې جومات کې چې پردي دا خو ملکان دي لږ مست دي بعضې مونږ ته شکایت را شي طالب دا چلو که طالب دا چلو که مې لکه دا خو هلکان دي او لونډان دي نو دا لکه مستی مستی خو پکې شته که نه مونږ د امین واده کړی دی څونه مست دی یقین کوو چې را شي هغه ټوپونه وایي چې د حد نه او ښځه یې ډېره زیاته خوښه ده. توبه 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 زه ورته یم ښځې ته دوا کوم مینه نه ګورې د ما ښځې ته دوا مه کوه زه یم ګورو ښځې ته دوا کوم چې خدای وله ارام ورکړي خدای ته وګوره چې دا دوا ونه کړې وایي چې ته وایې چې ما ښځې له خدای ارام ورکوي ارام خو مرګ دی ټول عمر به هلته بیا پرته وي پام کوو چې دا دوا ونه کړي هلکه وکړم ورته څه ورته وکړم
نصیحت وته نو کم دی خو ماته نه ښکاري نصیحت په موبایل کې وته ښکاره نو ستا خواته مخه خزانه شکر دې ستا تابعداره ده زموږ د پښتنو ښځې الحمدلله د خپلو خاوندانو سره محبت مینه لري او احسانات کوي بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې زه مې ویر مې شو طالبان نو بوډا بابا به ډوډۍ راوړله طالبان خو جومات کې لږ مستی کوي هلکانې نو یو بابا به راته جومات ته هغه به چغې والې وی ای خدای جبریل لا پیښ کې چې ما دا دوا وکړي بس ما نو دوا نه چې ما جنت ته بوځي طالبان ورته بابا جي د خدای خاطر وکړو جبریل کم چغې وې داسې جنت ته تلل اسانه خبره خو نه ده دا ټټر به دې وپړسېږي یا ساده نه اوسي پته به راته ولګي اسانه خبره ده جنت ته یا وایي تاسو نه پوهېږئ جبریل به راشي به یو چک به جنت ته ورسوي خدای جبریل لا پیښ کې طالبان پخوا سبق والا هغې وی چې بابا جي د خدای خاطر وکړه موږ دې سبق وویستو او دا چغې مغې مه وه خیر هغه یو ځل چغې والې یو طالب ورته کوټې ته ختلی دی او پړې راښکته کړې دی وی د جبریل یم او دا پړې غاړه کې واچوه په یو چک به د جنت ته رسوم بابا خوشحاله شو چې جبریل خو راغی چې بار ووته او غاړه کې په سټ کې واچولو طالب اوچته کړو دی منځ ته کړو بابا ټوپونه کړې نه نو جنت ته دې رسوم خدای قرآن ته ګوره نه مې دې پکاره پرې مې ده چې پرېښود بابا منډې دې پړې ورپسې راښکي چې کور ته ننوت ښځې ته وایي شا به دروازه بندوه جبریل راغلی دی خلک جنت ته بوځي اسمان ته خلک خیږي نو طالبان وي داسې ګلان دي زما خو ډېر خوښي طالبان د دین طالبان دي غلطي د موږ د بچو نه هم کېږي هر چا نه کېږي نو طالبانو په دې بابا خپل منځ کې د غوی نوم ایښودی نو یو ځل دا بابا لیټ شوی و ماسخوتن وخت و نو دا طالبان یو بل سره لګې لکه هغه غوی نن رانغی دا غوی خدای بې خو باسه نن خو مونږ ډوډۍ څوک به څه به کوو یو بل سره لګي او باباجي راغلی چې ته اودس ماتی دا ټولې خبرې واورېد سر یې اوچت کوي طالبانو تاسو خدای غرق او تباه که زه دله په سپینه ږیره د کوره ډوډۍ راوړم او تاسو په ما د غوی نوم ایښودلی زه غوی یم ستاسو د نیکه په ځای منو سپیرو تاسو دا عقل دی ما ته غوی وایه په طالبانو ملامت و چې مونږ خو ګپ شپ لګوه پلار خو مر څه واورېده نن نه پس که مو دله نوړی ډوډۍ راوړه زه خدای بې خو بس کور ته لاړ چې لاړ کور ته وده شو خوب ویني او په خوب کې د حساب کتاب میدان یې دنیا ده اوس څوک چاته الله وایي جنت ته ده او چاته وایي دوزخ ته ده اوس دا بابا وایي چې خدای اوس په ما زه به کم خازم جنت ته به کم دوزخ ته به ځم وایي چې مې وکتل دا طالبان مې ولیدل چې مې ولیدل الله دې طالبانو ته وایي چې ای طالبانو ټول عمر هم زما د دین خدمت کړې لوګې تندې م تېرې کړې دي پردۍ ډوډۍ مو خوړلې دي او زه ما مفتو کې وبخلی بې حسابه بې کتابه جنت ته ځې نو چې دا طالبان څنګه روان شي نو یو پکې شاته وګوري نو دا بابا وویني دا نورو ته ویې لکه مونږ خو جنت ته روان یو هغه غوی خو هغه د شاته پاتې شو بلو ته شابه غوی یې رامنډه که باباجي وایي چې منډه مې کړه خپه مې واغېسته راویښ شم چې راویښ شو ښځې ته ویله شابه ښځې شابه ډوډۍ له په خوب کې په نیمه شپه پاسوله هله ترکاري او ډوډۍ د طالبانو مرتبه خو ما ته خدای الله ورته هدایت کوو ای ټول عمر دې پرې ډوډۍ خوړلې ده په معمولي خبره خفه شوې اوس دې کار خرابېږي دا نیکي دې بربادېږي ډوډۍ وله د شپې پخه کړه ترکاري او طالبان یې د خوبه راپاڅول ای طالبانو ما معاف کړې ښه او ستاسو دې په خدای قسمې چې جنت ته دی ما به ځان سره بوځې او غوی نه خر راته ووایه خر خو ما به ځان سره جنت ته بوځې دا علما به د الله په دربار کې ستاسو دپاره سفارش کوي او الله قرآن شریف کې فرمایي چې دا ما کمیت درته اوس دا واوره اوس تا ذهن کې خو به دا راځي چې دا ملا خو داسې دی او دا ملا خو داسې دی زموږ خلکو ذهنونو کې خو دا ټکې راځي دا مولیان دا و مولیان دا ورث الله قرآن شریف کې فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما دا قرآن چاله ورکړه د خپلو بندګانو نه عباد دا د الله د مینې لفظ د خپلو خاصو بندګانو کې مو یو قوم خوښ که هغې له مې قرآن ورکړه
خاصو بندگانو کې یو قوم خوښ کا غویله مې قرآن ورکړ، چاله مې د قرآن الفاظ ورکړل حافظ دی، چاله مې د قرآن معنا ورکړه عالم دی. فمنهم ظالم لنفسه. اوس دا حافظان او دا ملایان درې ډلې، څو ډلې دي؟ درې. یو ظالمان دي، ظالمان هغه دي چې ډېر ګناه ډېره ده او نیکي کمه. ومنهم مقتصد، بعضې دا دي چې نیکي او ګناه برابر دي. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، بعضې هغه دي چې ډېر نیکان دي. درې ډلې شوي، یو هغه چې ګناه زیاته ده، یو هغه چې ګناه نیکي برابر ده، یو هغه چې نیکي زیاته ده. نو که ما نه چا تپوس وکړو، بشریان نه چا تپوس وکړو چې دا به کم خوا دي، نو زه به وایم چې دا کم ډېر نیکان دي، ګناه کمه ده، دا به جنت ته دی. او چې دا ګناه او نیکي برابره ده دواړه، یاره کیدای شي یو څو غوټۍ ورکړي دوزخ کې بیا وباسي. او چې دا ګناه زیاته ده، ظالم مې ورته ویلی دی، دا به پکې ډېره موده دوزخ کې پروت وي. لیکن الله څه وایي؟ الله وی ذلک هو الفضل الکبیر. دا قرآن ورکول د قرآن دپاره انتخاب د خدای لوی فضل دی. او بیا څه وایي؟ جنات عدن یدخلونها، ټول به جنت ته ځي. ظالمان به هم ځي، نیکي بدي برابر ده، دا به هم ځي، دا نور به هم ځي. یدخلونها یحلون فیها من اصابر من ذهب، د سرو زرو بنګړي به چولی په جنت کې. ولباسهم فیها حریر، او د ریخمو جامې به چوي. صرف یو حافظ او ملا ته ویم چې ته مه دوکه کېږه په دې آیات، ته به نه ځې، تاله به خدای سزا درکوي. حدیث کې راځي، قرآن کې راځي، هغه ملا او حافظ دی چې هغه ریاکاري، د خپل عمل خلکو ته ښي، د خپل مولۍ او د خپل قرآن خلکو ته ښي ریاکاري. یو هغه چې د خپل مولۍ او د خپل حفظ وغیره د دنیا دپاره استعمالېږي، پیسې پې وګټه، دنیا له باندې استعمالې، دا به نه کې پیسه خدای ورکوي، ډوډۍ خدای ورکوي، د دنیا د مال د ګټلو ذریعه به نه جوړوي. بس زما علم وکړه چې خلکو ته دین وښیم، ما علم وکړه چې الله راضي شي، ما علم وکړه چې د پې عمل وکړم، ما علم وکړه چې خلکو ته واز نصیحت وکړم. که سبا درس و تدریس کې او په هغې تنخواه اخلې، دا ثانوي دی، دا دې ته مقصود اولي نه وي، دا خیر دی، په دې پروا نشته، دا جایز دی. جومات کې امام شوې نو بچي به دې خاورې خو نه خوري، او تنخواه اخلې په دې جومات کې، نو دا پروا نشته. ستا مقصد دا تنخواه نه ده، ستا مقصد دا څه د جومات به څه تنخواه 3 روپۍ 4 زره، ستا مقصد د دین خدمت دی، او تنخواه دویم نمبر شي. زمانو دروازې دي د مدرسو، که ځان د بچو نه ملغلرې جوړول غواړئ، که بچي کامیابول غواړئ، ځان له د آخرت توخه جوړول غواړئ، ځان له بچو له دنیا هم ښه کول غواړئ او آخر هم ښه کول غواړئ، نو دروازې دې مهرباني وکړئ خپل بچي په مدرسو کې داخل